एप्पल, डेल, نه توشیبا، एच पी. کوم یو ریم باید څومره وي، پروسسر نور پکې څه وي، کومې ځانګړتیا. السلام علیکم. کله مو کمپیوټر اخیستی یا کله کوم دکان ته تللی یاستئ د کوم ملګري سره چې هغه کمپیوټر لیپټاپ یا ډیسکټاپ اخلي، یا تاسو اراده لرئ چې لاړ شئ کوم ځان لپاره کوم کمپیوټر واخلئ او په سوچ کې یاستئ چې کومه کمپنۍ واخلئ یا کومې ځانګړتیاوې باید ولري چې زه هغه کمپیوټر څخه استفاده وکړم. زه درته په دې ویډیو کې وایم چې تاسو کوم قسمه کمپیوټر ته ضرورت لرئ، تاسو د څه شي لپاره استعمالوئ. تر ټولو لومړی باید تاسو له ځان څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو د کمپیوټر د څه شي لپاره استفاده کوئ. که چیرته تاسو کمپیوټر صرف د لیکلو لپاره یعنی ورډ پروګرام ایکسل کې تاسو کار کوئ یا د انټرنیټ څخه استفاده کوئ، تاسو باید یو کمپیوټر واخلئ یعنی یو ځانګړتیا چې کومې ځانګړتیا ولري، مثلا هغه درته وروسته وایم. که چیرته تاسو د ډیزاینینګ پروګرامونو څخه فوټوشاپ، پریمیر، همدارنګه د انجینرینګ کوم سافټویر چې دي هغې پروګرامونو څخه استفاده کوئ، تاسو باید بل قسمه ځانګړتیا لرونکي کمپیوټر څخه استفاده وکړئ. که چیرته تاسو کمپیوټر په کور کې ږدئ یا په دفتر کې یا په یو ځای کې ږدئ او ځان سره یو ځای بل ځای نه وړئ، نو تاسو باید ډیسکټاپ کمپیوټر څخه استفاده وکړئ او باید هغه واخلئ. او که چیرته تاسو یو کمپیوټر په مختلفو ځایونو کې استفاده کوئ، مثلا کور ته وړئ، دفتر ته وړئ، بل ځای ته له ځان سره وړئ، نو باید تاسو له لیپټاپ څخه استفاده وکړئ. دویم تر ټولو مهم شی هغه پروسسر دی. په کمپیوټر کې باید پروسسر کومه کمپنۍ وي او څومره اندازه کې وي، یعنی پروسسر هغه اندازې څومره وي، دا ډېر مهمه دی. لکه څنګه چې د انسان په بدن کې هغه مغز دی، ذهن دی، نو په عین شکل باندې په کمپیوټر کې پروسسر ده. لکه موږ ټول کارونه هغه تحلیل کوو یا نور کارونه مطلب سوچ کو فکر کو، دا ټول په کوم ځای کې کېږي؟ په مغز کې کېږي. نو په کمپیوټر کې دغه ټول کارونه په کوم ځای کې ترسره کېږي؟ په پروسسر کې ترسره کېږي. نو باید تاسو کومه کمپنۍ پروسسر تاسو باید واخلئ، یعنی کله چې کمپیوټر اخلئ تاسو باید تاسو ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو پروسسر دی. پروسسر مختلف کمپنیانې دي، AMD ده، انټل ده، خو ښه خبره دا ده چې تاسو انټل کمپنۍ پوښتنه ورنه وکړئ چې دا کومه کمپنۍ ده. که انټل وي نو ښه خبره ده. بل تاسو باید برانډ وګورئ چې کوم برانډ ده، آیا دا ډیل ده، HP ده، اپل کمپنۍ ده، لینوو ده، همدارنګه توشیبا ده، همدارنګه مختلفې نور کمپنیانې دي. تاسو به که چېرته اپل مو خوښېږي په هغه کې وینډوز بیا کار نه کوي، په هغه کې د مایکروسافټ کوم کمپنۍ هغه سافټویر چې دی هغه بیا کار نه کوي، نو د هغې ځانګړې وینډوز ده یا اپریټنګ سیسټم یې دی، په هغه په دې کې استفاده کېږي. او که چېرته تاسو ډیل خوښېږي، ډیل کې هم مختلفه قسمونه دي، نو باید تاسو وګورئ چې کوم یو ما لپاره ښه ده. باید تاسو برکنس وګورئ، یعنی وګورئ تاسو کمپیوټر څومره دروند دی، یعنی څومره تاسو ته پکارېږي، سپک یعنی نری. نن سبا خلک کوم قسمه کمپیوټر نه خوښوي چې ډېر درانه نه وي، سپک وي، نری، سلیم. نو تاسو باید دا هم په نظر کې ونیسئ. پنځم باید تاسو ریم په نظر کې ونیسئ. کله چې کمپیوټر اخلئ باید تاسو ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې څومره ریم موجود دی. ریم څه شی وي؟ رینډم اکسس میموري. دا کله چې تاسو کمپیوټر کې پروګرامونه خلاصوئ، مختلفه قسمه پروګرامونه مو خلاص کړل، د هغې هغه اندازې مطابق هغه ټول په ریم ته دي. یعنی هر کله چې تاسو خپل کمپیوټر آن کړ، یعنی پاور بټن مو آن کړ، هر څه چې راښکاره کېږي هغه چېرته موجود وي؟ هغه په ریم کې موجود وي. نو تاسو فکر وکړئ چې ریم څومره مهمه دی. نو څومره پروګرامونه چې تاسو خلاصوئ هغه که چېرته ریم مو زیات وي نو چټکۍ سره به خلاصېږي او هلته به سټور کېږي، او که چېرته ریم مو کم وي نو کېدای شي ډېر په سلو سره به خلاصېږي. نو ریم 2 GB، 4 GB، 8 GB، 16 GB هم کېدای شي له دې نه زیات وسي. که چېرته تاسو په خپل کمپیوټر څخه د ورډ پروګرام، ایکسل پروګرام، همدارنګه انټرنیټ استفاده کوئ، نو 4 GB انشاءالله کافي دی. او که چېرته تاسو د ډیزاینینګ پروګرامونه څخه استفاده کوئ چې هغه ډېر درانه وي، په ریم کې ځای زیات نیسي، نو تاسو باید 16 GB ریم ولرئ. شپږم تر ټولو مهم څیز هغه هارډ ډیسک دی. هارډ ډیسک چې موږ څه شی کوو؟ موږ ډیټا پکې ذخیره کوو، سټوریج دی زموږ د کمپیوټر. اوس کمپیوټر هارډ ډیسک هم په 2 قسمونو باندې دي، یو HDD دی، بل SSD ده. کوم یو یې ښه ده؟ SSD په دې وختونو کې تر ټولو بهترین هارډ ډیسک دی.
ایچ ایچ ډي یعنی هارد ډیسک ډرایو هغه کوم قسمه کار کوي؟ په هغه کې یو قسمه د پلیټ لګېدلی وي، هغه د هغه تاویږي د هغې په واسطه باندې کار کوي. هر کله که چېرته ستاسې په کمپیوټر کې ایچ ایچ ډي هارد ډرایو وي نو هغه به یو قسم اواز به کوي، ټک ټک یا داسې یو قسم اواز لري. او که چېرته ستاسې په کمپیوټر کې ایس ایس ډي هارد ډیسک وي نو هغه به ډېر یعنې هېڅ اواز به ونه لري، د سلم کار به کوي. لکه څنګه چې ستاسې فلش دی، ګورئ فلش کې کوم داسې پلیټ یا نور څه شی موجود نه دي، بلکې هغه صرف هغه تختې وي، نور څه شی نشته. هغه شکل باندې ایس ایس ډي هم دی. نو کله چې تاسې کمپیوټر اخیسته نو ښه خبره دا ده چې تاسې ورنه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو هارد ډیسک موجود دی. که ایچ ایچ ډي وي کوشش وکړئ چې وای نه خلئ. ایس ایس ډي تر ټولو بهترین هارد ډیسک دی. کیدای شي تاسې په ذهن کې دا خبره هم موجود وي چې ولې ټولو کمپیوټرونو کې ایس ایس ډي نه دی لګېدلی. د ایس ایس ډي یو تاوان هم موجود دی. تاوان یې دا دی چې د هغې قیمت زیات دی، بس صرف دومره. که چېرته یو کمپیوټر په عین ماډل سره ایس ایس ډي وي نو کیدای شي قیمت یې 40,000 وي، او که چېرته ایچ ایچ ډي وي نو کیدای شي قیمت یې 20,000 وي، یعنې نیم په نیمه باندې هغه قیمت یې لوړېږي. ولې چې ایس ایس ډي هارد ډیسک کې نسبتا له ایچ ایچ ډي نه ډېر زیات ښه کار کوي. اووم ګرافیک کارت دی. که چېرته تاسې له کمپیوټر څخه په ډیزایننګ پروګرامونو څخه استفاده نه کوئ نو پرېږدئ کوم یو چې په کمپیوټر کې که چېرته شیډ ګرافیک کارت پکې موجود وي نو بس هماغه تاسې لپاره کار کوي. او که چېرته تاسې له ډیزایننګ پروګرامونو څخه استفاده کوئ نو تاسې باید جي ټي ایکس یا انویډیا کمپنۍ چې د ګرافیک کارت لري نو باید تاسې له هغې څخه استفاده وکړئ. په هغه کې هم 4 جی بي 8 جی بي همدارنګه 14 جی بي ګرافیک کارت موجود دي. نو تاسې باید ډیډیکیټډ ګرافیک کارت څخه استفاده وکړئ. نو کله چې تاسې کمپیوټر اخلئ ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې ګرافیک کارت موجود دی او که نه، که موجود دی څومره پکې دی. نو که چېرته تاسې کمپیوټر واخلئ وروسته هم تاسې کولی شئ چې په دې کې ګرافیک کارت ولګوئ. اتم مهم پوینټ چې تاسې باید په نظر کې ونیسئ هغه دا دی چې کله کمپیوټر اخلئ ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو اپریټنګ سیسټم کار کوي یا په دې کې کوم یو سافټویر کار کوي. که چېرته تاسې اپل کمپیوټر اخلئ په هغه کې به د اپل خپل پروګرامونه یا خپل سافټویر استفاده کیږي. په هغه کې تاسې نشئ کولی چې د مایکروسافټ کمپنۍ هغه کوم سافټویر یا اپریټنګ سیسټم چې دی وینډوز له هغې څخه استفاده وکړئ. نو که چېرته ډیل وي یا همدارنګه ایچ پي نور کوم یو کمپنیانې وي یا برانډ وي نو تاسې باید ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په دې کې کوم یو سافټویر کار کوي. نهم پوینټ ټولو ته معلوم دی چې باید تاسې ورڅخه د پرایس پوښتنه وکړئ، د قیمت پوښتنه وکړئ چې دا څومره ده. وګورئ مختلفو دوکانونو کې وګورئ، د هغې قیمت وګورئ، هغه ځانګړتیاوې وګورئ چې کوم یو دغه ځانګړتیا مثلا دا کمپیوټر دا ځانګړتیا لري نو بل ځای کې هم پوښتنه وکړئ. اخرنی پوینټ ګارنټي یا وارنټي دی. تاسې باید د وارنټي پوښتنه وکړئ ورڅخه چې دا څومره وارنټي لري. که چېرته په دې کې کومه مسله راپېښېږي څومره وخت کې زه کولی شم چې دا کمپیوټر تاسو ته بېرته راوړم چې دا کمپیوټر کې دغه مسله ده. نو د دې پوښتنه باید هم ورڅخه وکړئ، داسې نه چې سبا ورځ تاسې ورسره په جنجال کې اخته یې. نو خدای دې وکړي چې تاسې اوس وکولی شئ چې تنها لاړ شئ، کوم بل کس ته ضرورت ونه لري، لاړ شئ او خپل ځان لپاره یا د کوم ملګري لپاره کمپیوټر واخلئ. دغه ویډیو له نورو سره هم شریک کړئ. که چېرته د دې ویډیو اړوند تاسې کومه پوښتنه لرئ یا کومه بله پوښتنه ستاسې په ذهن کې وي د دې ویډیو په کمنټ کې تاسې ولیکئ یا موږ ته یې ډایرکټ میسج کړئ. نو انشاءالله ستاسې پوښتنې ته به ځواب درکوو یا به د هغې په اړه باندې لنډه ویډیو جوړو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.